کوم فقیري صاحب واقعا ډېر زبردست ډېر د ټولې تمثیل تاسو زموږ حال ځینې واقع یاستئ چې موږ په تاسو باندې هم ویاړو ځکه چې همیشه مو داسې یو څه یوه دوه تړه لیدلي دي چې همیشه یو ښه پیغام درلودلی دی او ما لکه څنګه چې تاسو زه د ملي اردو په لباس یې ګورم په ډېرو فلمونو کې مو تاسو کتلی لومړی خو خپل مبارکي وکړه سلام احترامات لیدل په دې کې چې د افغانستان د قهرمانان چې دلته ناست دي چې موږ افکار په ډېر خوشحالیانو سره فلمونه په باغ کې تمثیل کوو په باغ کې او همیشه خپل خپلوان کې راځو په ډېر خوشحالیانو سره دا د دغه غیرتي او د دغه افغانانو د دغه قهرمان دې ماته قهرمانان دي زه د ټولو یم ما اووه فلمونه ځاني جوړ کړی شیر د افغانستان زوی د افغانستان قربان افغانستان مینم په افغانستان کې زما د مور حیثیت لري او همیشه خپل کورنۍ ته کتل چې دا مړی مې پیدا شو شهید شو بابا مې مړی ورک نه کړو زه شهید شم نو په دې لباس مې خاطي د کفن نه دی نن همدغه دي چې موږ ارام نن همدغه دي چې زموږ عزت پاتې کېږي وطن د مور عزت لري او څوک چې زما مور ساتي هغه زما ورور دی هغه زما وینه دی او زه یو ځل نه زه بار بار په دغه قهرمانانو فخر کوم او په دې ځان قربانوم لیدونکو کارکوونکو ته او زموږ صحابت ته او تاسو ته او دغه ګران افسرانو ته او دغه سربازانو ته د لوی اختر مبارکي وایم الله دې وکړي چې همیشه خوشحالیان په دې افغانستان کې او همیشه غمونه موږ لري موږ همیشه زه شخصا زه ډېر خوشحاله یم ځکه کمندو ته تللی یم ښکلی فلم مې جوړ کړ څوک چې وسایلو ماته مخته که سرحدي ته تللی یم هغې ماته کړی که ډګمامه ته تللی یم زه د خپل حکومت نه ډېر خوشحاله یم زما چې کوم ارمان و په فلمونو کې چې زه خپل وطن ته په سینما په شریک یو خدمت وکړم نو هغه خدمت کېدای شي ما نه وي کړي په کوشش مې ډېر کړی چې دغه وطن سره خفې دغه چې بدن مې دغه بندي دی په دې خفېږم نو دې فکر وکړي چې موږ په دې خوشحاله چې خفېږو دا د چا برکت دی د دغه افسرانو برکت دی د دغه ځوانانو برکت دی هغه غواړي چې کفن وي د میرویس فقیري کفن به دا وي دا ټول یاد ساتئ زما مینه دې سره دی او زما ژوند زما ډېر فلمونه به نندارې وي ولې چې زه د تا سره ډېر مینه لرم ټول قهرمانان دي ټول د وطن ساتونکي قربانه شم که ما نه څه دوستا پکې شوي بخښنه غواړم تاسو ځواکونه دې ولاړ په خپل ځای ځکه موږ د هېواد په باره کې یو تمثیلي پارچه لرو نو هغه به رحمګل افغاني وړاندې کوي او واقعا هغې کې د وطن ډېره زیاته مینه ده او نن سبا چې ستا اختیار دی هغه پکې پروت دی بقي صاحب ستاسو څخه ډېره زیاته مننه تاسو ویاړو خوشحاله او سرلوړي اوسئ زه کابل کې هم زما نن په برنامو کله چې ناظرین صاحب ما ته وویله چې دغسې قهرمانان راځي زه سبا یې ملازمت راغلی یم ستاسو لیدو ته چې زه خپل قهرمانان خپل آرزو خپل مینه وګورم زما تاسو د مینه دی قربانه کړم الله اکبر تاسو د میرویس پکې ښکلی تمثیل وکړو واقعا جذبه پکې او د وطن مینه ورسره لکه څنګه چې تاسو سپین ګورئ همداسې